الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، أما بعد. الدرس الأول: الكلمة والكلام. ده كتاب ده نمنا رستا او دا غي د کلماتو د وضاحت نرستا د الله سبحانه وتعالى په توفیق په اول درس باندې شروع کوو. درس خود دروس جمع ده او دروس کلمه مخکې تیره شوې ده او الاول چې ده نو دا اعداد دي او په اعدادو کې شروع د اول نه کېږي، نو چون کې درسم د شروع درس دی نو ځکه ورته اول ویلې. بیا درسو دا موصوف دی او دا اول چې دی دی صفت دی، دا دواړه موصوف او صفت دي، نو معنی راځي چې اول درس. بیا په عربی کې قاعده دا ده چې هر وخت کې موصوف مقدم په صفت باندې، یعنی صفت بروسته راځي او موصوف په مخکې راځي، په خلاف د نورو لغاتو باندې. لکه موږ او تاسو چې پښتو کې وایو نو داسې وایو چې دا فلانه ښه انسان دی، نو دا ښه صفت دی او دا انسان چې دی موصوف دی، خو صفت مخکې راوړي په موصوف باندې. خو لیکن په لغت د عربی کې دا قانون او قاعده ده چې صفت به د موصوف نه وروسته وي. نو حاصل دا دی که یو سړی داسې وایي چې الاول الدرس، نو دا به په اعتبار د قواعدو د عربی باندې خطا وي، دا به صحیح نه وي. بیا بعضې داسې استثناءات ځایونه شته دی چې هلته صفت مقدمې په موصوف باندې، خو هغه دپاره د اختصاصي او د هغې خبرو اوس دلته ضرورت نشته دی، ځکه چې ملګري چې دي نو هغې ناشنا دي. خو دلته صرف دا خبره یادول چې هر وخت کې په لغت د عربی کې به موصوف اول راځي او صفت به ورپسې راځي. نو الدرسو دا موصوف دی او الاول دی صفت دی، او دا قانون دی چې موصوف او صفت دواړه په اعراب کې یو شانی او په تأنیث او په تذکیر کې یو شانی او دغه شانتي په افراد تثنیه او جمع کې یو شانی. نو درس مفرد دی او الاول دا مفرد دی. الکلمه والکلام دا خو موضوع ده، الکلمه والکلام یعنی لدې مقصود دا دی چې رستو په دې درس کې به د دې کلمې او د کلام متعلق وضاحت راځي. نو د دې وضاحت وروسته په خپله باندې کېږي کلمه او کلام، الکلمة والکلام. ورپسې وروسته راځي امثله. امثله جمع ده او اسم ده، ځکه موږ ویلو چې جمع کېږي نو اسم به جمع کېږي. مفرد مثال ده او په امثله باندې جمع کېږي او په امثالو باندې جمع کېږي. مثال خپله معنا ده الشبیه والنظیر، د یو شي سره مشابه شی یا د یو شیز مشابه سیز بیانول دې ته مثال وایي. او قرآن کې کلمه ډیره ذکر شوې ده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا، او دغه شانتې نور ډیرو ځایونو کې ذکر دی. نو امثله د مثال جمع او د مثال خپله معنا ده الشبیه والنظیر، په ضا باندې په ذال باندې نه نظیر مثل ته وایي. نو د مثال مطلب دلته دا دی چې رستو په شرح کې د کلمې او د کلام کوم وضاحت راځي، نو د هغه وضاحت دپاره دلته مثالونه راوړي. د دې درس مطلب څه شی دی چې دې درس کې به تاسو ته دا خبره ښیي چې کلمه څه ته وایي او کلام څه ته وایي. نو مخکې د هغې نه چې وضاحت یې کوي نو امثلې راوړي. د مثالونو د راوړلو فایده څه
هغه خبره په ذهن کې ښه کینی ځکه وضاحت وشي د امثله او سره تطبیق وشي نو عربان وایي چې بالمثال يتضح المقال په مثال باندې هغه خبره څه شي واضحه شي او قرآن کې د دې وجه نه ډېر امثله ذکر کیږي مثالونه ذکر کوي د هغې وجه همدا ده چې د ذهن ته دا خبره ښه ورکوزه شي یو سړی د یو څیز وضاحت وکړي د هغې نه ډېر تفصیل وکړي خو مثال یې نه ذکر کړی نو هغه خبره په ذهن کې نه راځي نو د دې وجه نه د هر درس نه مخکې دا امثله راوړي مثالونه راوړي بیا وروستو پې شرحه کوي په هغه مثالونو باندې نو د مثالونو د ذکر کولو نه وروسته شرحه چې هغه مفیده یې ډېره نو دلته په دې امثلو کې کلمه او کلام دا به دواړه پکې ذکر کوي کلمه څه ته وایي کلام څه ته وایي نو د هغې اول مثالونه بیا وروسته وضاحت په دې اول مثال کې وایي الشمس مضیئة الشمس مضیئة الشمس دا خو مشهوره کلمه ده لمر ته وایي نور او مضیئة دا صيغه ده د اسم فاعل د اضاء يضيء اضاءة مضيئة رڼا کوونکي ته وایي چې یو شیز رڼا وکړي نو نور چې دی دا مضیء دی ځکه چې کله راوخیږي نو ټوله دنیا څه شي هغه رڼا شي او روښانه شي بیا دا شمس چې دی دې ته مبتدا وایي او د مضیئة ته خبر وایي لکه مخکې چې الدرس الاول کې موصوف او صفت نو دا مبتدا او خبر دی شمس مبتدا ده یعنی ابتدا د جملې چې ده د دې کلمې نه شوې ده او مضیئة خبر دی ځان ته مبتدا دا فایده نه ورکوي سامع او مخاطب ته چې تر څو سره خبر نه وي چې کله سره خبر راشي نو هغه سامع ته پوره پیدا ورکوي که یو سړی ټوله ورځ وایي چې الشمس نو اس فایده ترې نه هغه سامعین نشي اخیستلی چې نور باندې څه چل شوی خو چې کله یو سره مضیئة وویل نو دا خبر شو نو دا جمله هم پوره شوله کامله شوله او فایده هم ترې نه اوچته کړه بیا څنګه چې په موصوف او صفت کې هم دا قانون دی نو دغه شانتې په مبتدا او خبر کې هم دی چې دا به په تذکیر او تانیث کې به موافقي نو دلته چې موږ او تاسې ګورو دا کلمه د شمس چې دی ظاهرا دې کې علامات د تانیث نشته او مضیئة کې علامات د تانیث دي دا مضیئة لفظ مؤنث دی دا تا پکې د تا مدوره چې ورته وایي یا تا مربوطه هم ورته وایي نو په هغې کې قانون دا دی چې دا کلمه د شمس چې ده نو دې ته وایي مؤنث سماعي مؤنث دی دا کلمه د شمس مؤنث ده خو مؤنث سماعي دی مؤنث ډېر اقسام لري چې بیا په خپل ځای باندې انشاءالله وایو خو دلته دومره یاد کا چې شمس کلمه چې ده نو دا مؤنث سماعي دی مؤنث سماعي څه ته وایي چې هکذا سمعت من العرب بس د عربو نه همداسې سماع شوې ده نه پکې تانیث حقیقي شته نه پکې معنوي شته نه پکې لفظي شته دی خو کلمه مؤنثه ده همدغه شانتې د عربو نه سماع شوې ده او دغه شان یې اورېدلی شوې ده داسې کلمات شته لیکن دا تانیث سماعي چې کوم دی که دا په یو کلمه کې راځي یا پکې تانیث لفظي راځي نو دا کوم د عیب خبره نه ده لکه یو سړی به دا ووایي چې یاره ګنې دا تانیث په یو لک پس کې راغی نو دا د دې کمزوري ده نه داسې نه ده بس راځي پکې عربو دغه شان استعمال کړي لکه کلمه د ارض شوه کلمه د جهنم شوه دا ټول مؤنث استماعي دي بس همدغه شان استماع شوي ده او په عربۍ کې به د مؤنث استعمالېږي نو که د یو چا په اسم کې تانیث نو دا تانیث چې دی لفظي یا تانیث سماعي نو دا ورته څه نقصان نه ورکوي کوم عیب نه دی مقصود دا دی د دې وجې نه د عربۍ مشهور شاعر دی متنبي نو هغه په خپله یو قصیده کې هم دې خبرې ته اشاره کړې ده هغه وایي چې وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال او دا تانیث د دې نور دپاره څه عیب خو نه دی چې د نور کلمه د شمس دا مؤنثه ده او نه د هلال دپاره تذکیر چې دی دا د فخر خبره ده
بلکې چې کله نور راوخیږي نو بیا هلال چې سپوږمۍ هغې رڼا نه یې پرېږدي ایسته. نو مقصود دا دی چې کله داسې کلماتو کې د تانیث راځي، تانیث سماعي، نو هغې باره کې چې کوم دی نو څه عیب نه وي. لکه طلحه کې تانیث لفظي دی، دا تا پکې ده. دغه شانتې نور په خپل ځای باندې بیا تفصیل کوو انواع د تانیث انشاءالله. نو الشمس مضیئتون دواړه اسمونه دي. دا واوره چې هر وخت کې مبتدا چې راځي نو دا به مفرد راځي، او خبر مفرد هم راځي او جمع هم راځي، دواړه راتللی شي، او جمله هم راځي. مبتدا دا به چې کوم یو دی مفرد راځي، جمله نه راځي، او خبر مفرد هم راځي او جمله هم راتلی شي، لکه وروستو مثالونو کې به راځي. نو الشمس اسم دی او مضیئتون دا هم چې کوم یو دی نو دا اسم دی. دلته یو بله تنبیه چې کله په اوله کلمه باندې لکه الشمس شو په دې باندې الف لام راشي، او دویمه کلمه چې مضیئتون دی په دې باندې هم الف لام راشي، نو په هغه صورت کې دا دواړه موصوف او صفت جوړیږي، بیا مبتدا او خبر نه جوړیږي. لکه الدرس الاولو، الدرس الاولو کې دواړو باندې الف لام دی او نو هغه موصوف او صفت دي. دلته چې کوم دی قانون دا دی چې مبتدا او خبر کې په دویمه کلمه باندې الف لام نه راولي. اوس که یو سړی داسې وایي چې الشمس المضیئه، نو بس مبتدا او خبر نشو، بیا موصوف او صفت شو. خو چې الشمس مضیئتون شو نو بیا څه شو؟ بیا مبتدا او خبر تینا جوړ شو. نو دا په ذهن کې دا خبره کېنول ضرور دی چې په مبتدا او خبر دواړو باندې به الف لام نه داخلي. که داخل دی که نو د مبتدا او خبر نه ولې موصوف او صفت به جوړ کړي. لکه دا هغه ضروری خبرې دي چې ډېر خلک په دې کې خطا کېږي، بیا د مبتدا او خبر دا تینا موصوف او صفت جوړ کی، نو به معنا کې چې دینو نقصان راشي او خلل پکې واقع شي. به هر حال تفصیل ته نزو چې وخت هم ډیر والی. دویم مثال ترازو فاز المجتهد، فاز يفوز فوزا فعل ده، فاز يفوز فوزا کامیابی ته وي، فوزا مصدر ده، فائز اسم فاعل ده، الفوز النجاح کامیابی. فاز المجتهد، فاز فعل ماضی ده او المجتهد ده فاعل ده، المجتهد اسم ده فاعل ده، ځکه فاعل خو اسمي. به فاز فعل ماضی ده او المجتهد ده اسم ده، ده فاعل شو، نو کامیاب شوی ده مجتهد. مجتهد هغه چاته وي چې څوک کوشش کوي، دا کامیاب شوی ده. به المجتهد چې دا په خپل معنی د اسم فاعل صيغه ده، د اجتهادنا، اجتهاد یجتهد اجتهادا، کوشش کول. اجتهاد باب افتعال ده او مجتهد تینا اسم فاعل ده، کوشش کون کی ته وي مجتهد، کوشش کون کی. نو فاز فعل شو، مجتهد فاعل شو، نو دې ته وي جمله فعلیه، ځکه شروع په فعل باندې دا، چې کله په اسم باندې نو هغه ته جمله اسمیه وي، لکه مخکې جمله. نو فاز المجتهد دا دواړه کلمې چې کله استعمال شي نو مخاطب پوه شي او پورا فایده والی، نو دې ته څه وي؟ دې ته کلام وي. دریم مثال دی تکثر الفاکهة فی الصیف، کثر یکثر، کثرتن، کثرتن مصدر دی، او تکثرو چې دا فعل مضارع ده، فعل مضارع ده خو مؤنث ده، ځکه چې هلته وروسته نه فاکهتوی فاعل دی نو هغه مؤنث دی، نو فعل مته مؤنث راوړو، علامه د تانیث پکې دا تا ده، تا په تکثرو کې. کثرت وی ډیروالی ته ضد د قلت دی، الکثره وضدها القله. کثرت معنا ازدادت، نو زیادت او ډیروالی. الفاکهتو دا اسم دی او فاعل دی تکثرو دی، یعنی څه شی ډیر شوی دی؟ فاکهتو. الفاکهتو دا اسم دی، فاکهه او مؤنث دی، ځکه تای مربوطه یا تای مدوره دا سره یو ځای شوی ده، نو دا علامه د تانیث ته دی.
تکثرو دا فعل شو، الفاکهتو دای فاعل شو. زیتیگی میوی او بیا فاکهتو دا مفرد دی او جمع فواکه راځي او کله کله د جمع د پارم فاکهتو استعمالیږي. او فی الصیف چې دی نو فی دا حرف دی، حرف جر، او الصیف چې دی دا اسم دی مجرور په حرف جر باندې. نو فی الصیف دا جر مجرور شو او فی چې دی دا راځي په لغت د عربی کې د پاره د ظرفیت. ظرفیت څه ته وایي؟ د ننوالي ته وایي. نو څه الصیف چې دی دا مجرور دی او فی حرف جر په ور داخل شوی دی. نو دې کلمه کې موږ سره یو فعل شو تکثرو، دویم اسم شو الفاکهتو، دریم حرف شو فی او څلورم چې دی نو اسم شو الصیف. اوس دا جار مجرور چې دی د دې تکثرو سره متعلق دی. لکه دا نحات دا خبره کوي چې جار او مجرور متعلق دی د تکثرو پورې. خو ډیر مرګري بیا صرف دا خبره یاد کړي، خود دې په مقصود باندې نه پوي چې د دې څه مطلب دی چې دا د تکثرو سره متعلق دی. د دې مقصود دا دی چې دا کثرت واقع کیږي په دې څه کې، په دې صیف کې. دا کثرت او ډیرواله د فواکه کله واقع کیږي؟ په وړي کې. صیف، شتا، ربيع، خریف، دا درې فصلونه دي او درې نومونه دي، جمع وړه، پسرلی او منه. نو دا جار مجرور چې کله تاسو دا خبره وره چې دا جار مجرور متعلق دی د پلاني سیس پوري، نو ته پوه شې چې هغه کې چې کم ماده د کم سیس ذکر شوی د نو هغه واقع شوی د په دې جار مجرور کې په چی شي باندې چې دا حرف جر ور داخل شوی. حروف جاره چې د هر حرف خپل معنا او مقصود دی. نو فی د پاره د ظرفیت راځي، کوم ځای کې چې فی ته استعماله په لغت د عربی کې نو شیز په پاغي کې دن نه وي. اوس مطلب دا دی علام حرف جر دی، خو کدلته د علا استعمال کنو غلط څه معنا نه ور کوي. تکثر الفاکهه علی الصیف، علا د پاره د استعلا راځي په لغت د عربی کې اوچتواله د پاسه مونږ او تاسو جوته وایو، بره جوته وایو. لکه مثلا وی جلست علی الکرسی، زه په کرسی باندې کېناستم. نو دلته د علی الکرسی کې د علا څه مطلب ورکوي؟ یعنی دا کرسی لاندې د سړی په پاسه ناشته، لیکن که سړی د کرسی لاندې کینی نو بیا به دا معنا غلط راځي چې جلست علی الکرسی، نو بیا به وایي چې تحت الکرسی، بیا به سي بیا به علا استعمال الته غلطي. نو چې کله ظرفیت موجود نه نو بیا د فی استعمال غلط دی. نو دلته دا فی جار مجرور دی د تکثرو پوري. نو مقصد دا دی چې دا کثرت کله واقع کیږي؟ دا کثرت واقع کیږي په صیف کې، په وړي کې. به صیف چې کوم یو دی دا مفرد لفظ دی، مفرد صیف. او دریم مثال دی العلم نافع. مخکې چې کوم خبره مې درته په الشمس مضیاتون کې کړي هغه ټول هم دلته موجود دي، بیا ورته خیال کوئ. ځکه که په هر مثال کې هغه خبرې بیا کوو نو بیا به ډېر اوږدوالی راشي، پکې تطول به راشي. العلم، علم څه ته وایي؟ د علم په خپله معنا ده پوهه. دا عالم دی، دا جاهل دی. علم ضد چې دی نو هغه جهل دی. بیا د علم چې دی نو تقریبا 22 تعریفونه دي چې علم څه ته وایي، خو د ټولو تعریفونو خلاصه هغه یاده کوي په یو تعریف کې چې علم څه ته وایي: ادراک الشیء بحقیقته، بس د یو شي د حقیقت نه ځان خبرول او موندل دی ته علم وایي. او نور تعریفونه به په نورو کتابونو کې یاد کړئ، دلته صرف دومره یاد کړئ چې علم څه ته وایي: ادراک الشیء بحقیقته، د یو شي د حقیقت نه ځان خبرول، د یو شي حقیقت معلومول دي ته علم وایي. یو سړی د یو شي د حقیقت معلوم کړي دا په هغې باندې څه شو؟ عالم شو. نافع چې دی نافعون پیدا ورکوونکی دی. نافع دا د اسم فاعل صيغه د ثلاثي نه، نافع ينفع نفعا، نفع ينفع نفعا، نافع ته اسم فاعل دی. دا قاعده یاد کړه چې د ثلاثي فعل نه چې اسم فاعل راځي نو د فاعل په وزن باندې راځي. لکه نفع خو ثلاثي دی، نون فاعل. ثلاثي مطلب دا دی چې په ماضي کې 3 حروف وي، نو نفع ماضي د نون فاعل 3 حروف دي. یا لکه نجح شو، یا لکه کرم شو، یا لکه قتل شو،
یا لکه فاز شو دا ټول ثلاثي دي د ثلاثي نه چې کلم اسم فاعل راځي نو د فاعل په وزن باندې راځي نو نافع په وزن د فاعل دا اسانه قاعده ده او اسم مفعول چې راځي نو په معنا د مفعول باندې په دغه د مفعول باندې راځي په وزن د مفعول باندې راځي لکه مقتول شو مجروح شو او مضروب شو هم دغه نور شان مثالونه نو نافع چې دا چې د اسم فاعل څخه ده دا ماغه مبتدا او خبر دی علم چې دا نفع ورکون کې دی نافع نفع ورکون کې به نفع چې دا نفع په معنا د افاده فائدہ ورکول حضر المعلم دا جمله اسمیه ده ځکه علم چې دا العلم دا اسم دی علامه د اسم په الف لام دی الف لام په فعل باندې نه داخلي یو ځای کې نه په فعل داخلي یو نه په حرف باندې چې داخلي نو په اسم باندې به داخلي دا علامه د اسم ده خاصه په اسم پوري رسو به تراشی علامه د اسم او علامه د فعل نو دلته العلم ده به دا خبره او دا قاعده د سره ذهن کې کینه وا چې په کم اسم باندې الف لام داخل شو دا غینه به تنوین غرزيږي لکه جمع د علامتین په اسم واحد کې چې دا نشي کېده لکه تدل توضیح نشي ویل چې العلم ځکه الف لام چې په کلم داخل شي نو وجوبا به تنوین غرزه به په تنوین ناراضي دا تنوین چې کوم یو دی دا دویم پیش ته تنوین وای دلته یو ضروری خبره دا واوري ډیر خلک په دې کې خطا کیږي چې پوښتنه چې تنو کې چې تنوین څه ته وای دو زبر او دو زیر او دو پیش ته تنوین وای دا غلطه ده بالکل خطا خبره ده ولی دلیل واوره صحیح خبره ده چې تنوین چې دی دا دویم پیش چې دی دا تنوین دی دا نو کته دا څوګوي چې دلیل تور ته وایا چې کله یو اسم یو هغه منونی یعنی تنوینی پی او ته په الف لام داخل کې نو الف لام سره چی شي ساقطي دا دویمه ضمه یا فتحه یا کسره دا ساقطي ته چې وی چې تنوین دو پیشونو ته وای نو چې کله په اسم باندې الف لام داخل شي به تنوین ساقطي دا بل دی ولې پرې خېده دا بل پیش نو دا بل پیش چې پرې خېده نو دا دی دلیل دی چې دواړه پیشونه تنوین نه بلکې هغه دویم پیش کوم یو دی هغه تنوینی نو العلم نافع اوس نافع ته ګوره نافع من تنوین شته ولی ځکه الف لام په نشته به دا تنوین په خپل علامه د اسم د په فعل باندې تنوین ناراضي حضر المعلم دا جمله فعلیه ده حضر فعل ماضی هو المعلم ده فاعل سوق حاضر شو معلم حضر يحضر حضورا زد ده غياب ده غاب يغيب غیابتن حضور او زدی چې کوم دی نو څه شه دی غیاب نو حضر فعل ماضی شو او المعلم فاعل شو المعلم په خپل باندې چې دی نو د اسم فاعل څنګه ده علمنا علمه ګوره د علمه چې دی نو دا څه شه دی دا رباعي دی یعنی څلور حرفي دی نو د دې اسم فاعل چې دی بیا د فاعل په وزن باندې نه راځي وسک علمه و علمه يعلم نو اسم فاعل به په عالم باندې راتله په وزن د فاعل باندې ودلته رباعي دی عین دی دوه لامونه دی او میم دی نو په دې وجه باندې چې دا د دین اسم فاعل په شی باندې راځي په معلم باندې راځي دا غي خپل طریقه دروسته وایو چې د غیر ثلاثی نه به اسم فاعل څنګه جوړه نو معلم چې کوم دی نو دا څه شی دی معلم دا د اسم فاعل صيغه ده علمنا علم يعلم تعلیما بل تعلم ورکول متعدی فعل له یو لازم یو متعدی بل تعلم خودل ورکول د سوی معلم وي اوس کده دی لام د دې کسره معنی په زیاده فتحه راوړل اسم مفعول شو معلم هغه چاته چې چاته تعلیم ورکړی شوی به د اسم مفعول څخه شو ودلته په لام باندې چې زیر دی نو څه دا نخره د څه شي چې دا اسم فاعل دی معلم حاضر شو المعلم بیا معلم چې کوم یو د اسم دی او علامه د اسمیت یا ما الف لام پکې دی المعلم اوس د دې باندې الف لام داخل شوی نو په میم باندې څه شی صرف هغه ضمه پاتې شوی تنوین د منځ تللی دی يستفيد العالم بالتجربه بس ان شاء الله دا څلور مثالونه چې دا بیا سبا ته وایو د الله په اذن او په توفیق باندې نن خبره لګه وګدا شوله
نو بیا به درس وګورئ شي د الله سبحانه وتعالی په توفیق وصلی الله وسلم علی خیر خلقه اجمعین.